بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو داود شاه په کوم باندې چې کومه حمله شوې وه د هغې نه پس د هغې کومه خپه چې ده هغه ترې کټ کړی شوی وه. هغه ویډیو هغه تاسو تصویران کوم ویډیو چې د هغې راغلی تاسو ټولو به هغه کتلی وي. په نن ویډیو کې به موږ خبر کوو چې داود شاه اوس هغه کور ته راغلی دی او که نه. نو تاسو ویډیو هغه کتی شئ چې داود شاه چې کوم دی هغه کور ته راغلی دی. د علي شاه مور چې کوم ده هغه د هغې خدمت هغه کوي. دا ویډیو چې کوم دی هغه په فیسبوک باندې اپلوډ کړی شوي دي د داود شاه نه چې خپه کومه کټ کړی شوی وه نو هغه هم تاسو کتلی وي. نو زمونږ کم پښتانه ورونه چې دي هغه چې په دې باندې کم کمنټس کوي نو ډېر زیات هغه شرمناک دي. تاسو هغه کتی شئ کم کسانو هغه چې لیکلي دي وایي چې هغه بله خپه یې چاپي نه کړې او داسې الفاظ پکې د کمنټس کې استعمال شوي دي. تاسو ته به پته هم وي ځکه چې داود شاه دله کوم ویډیو اپلوډ کړي په هغې باندې چې کم کمنټس کیږي نو هغه د ویلو نه وي. خو د هغې کومه خپه چې کټ کړی شوی وه نو د علي شاه مور دې نه علاوه نور کوم سوشل ورکر چې وو هغه هم خلکو ته ریکویسټ کړی چې آیا په دې پسې ردې بدې هغه پسې مه وایئ. آیا که هغې څه کړي هغه سزا ورته په دنیا باندې میلاو شوه. کومه فحاشي چې کوله کومه لور چې رایستې وه او کوم قسمه ډانسونه چې کول نو هغه ټوله سزا ترې هغه ته په دنیا ووته. اوس موږ له دا نه دي کول پکار چې د هغې خلاف موږ داسې غلط الفاظ استعمالوو او داسې غلط کمنټسونه پې کوو نو دا زموږ دپاره هغه نه دي پکار ځکه موږ په دې باندې بدې ښکارو. بل کم سزا چې ده هغه ورته الله تعالی سیم په دنیا باندې هغه وخوه. داود شاه چې کم دی د هغې په هسپتال کې چې پروت و د دې کم علي شاه مور چې وه هغه په کور کې وو نو داود شاه کوم ورونه چې وو هغه به د دې خدمت کوو خو اوس هغه کور ته راوړلی شوی دی او اوس د علي شاه مور چې کم ده هغه د هغې خدمت کوي. نو کم کمنټ چې دي هغه تاسو هغه کتی شئ چې کم قسمه کمنټس ورته په دې ویډیوګانو هغه کیږي. نو دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کړه د علي شاه د مور او د هغه کم خاوند چې د هغې په حواله سره. نو امید لرم ویډیو به م خوښه شوي. که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.